اشرف غني افغانستان ته څه کوي او مجاهدینو څه وکړي؟ مجاهدینو څنګه د ځواکمن پوځ وسایل پر پاکستان خرڅ کړل؟ د پښتونخوا د نیولو لپاره افغان مشرانو څنګه د پاکستان پر ضد اقدام ونه کړ؟ مهمه تاریخي ویډیو د نو تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. غلام سرور خان کاکړ لیکلي افغانانو دا نن چې پاکستان هندوستان ته سترګې سرې سرې کوي چې ګواکې له ما سره میزایلونه دي، دا اکثره میزایل د افغانستان دي چې د افغانستان جهادي ډلو مفت او یا هم د کباړ په قیمت پاکستان ته ورحواله کړل. اوس راځم اصلي خبرې ته. افغانانو په تیر کې ډېرې موقع د لاسه ورکړي. یوه موقع دا وه چې انګریز ته افغانانو شکست ورکړ، بیا یې ځان ته د خټو پزه جوړوله چې ځان د شکست له شرمه وژغوري. پاکستان یې جوړ کړ، د سیمې څخه یې پښې سپکې کړې. په خپله د انګریز هم دا خیال نه و چې پاکستان به پاتې کیږي، ولې چې انګریز خو افغانانو ډېر ویرولی و. د خو په خیال کې دا و چې نیم پاکستان د افغانانو پر خاوره جوړ دی او افغانستان په سیمه کې یو طاقتور هیواد هم دی. نو ښکاره خبره ده چې زما د تللو وروسته افغانستان خپله خاوره بیرته په خپله قبضه کې اخلي. خو افغانستان په دې کار کې سستي وکړه. افغانان په دې پوهېدل هم که پاکستان جوړیږي موږ به د تباهۍ سره مخ کیږو، خو دا کار یې بیا هم ونه کړ. دلته نو انګریزانو بیا سر خلاص شو چې افغانستان تر خپل ټاکلي وخته یعنې تر 1993 پورې اراده نه لري چې دا خاوره خپله کړي. هماغه و چې انګریز او پنجابي د افغانستان د تباهۍ دپاره پر خپلو شیطاني پلانونو کار په تیزۍ روان کړ. پلانونه یې خو تاسو ته هم معلوم دي. کیسه به ډېره اوږده شي چې زه یې درته بیانوم. اوس به راشم چې افغانانو دپاره نورې موقع په لاس ورغلي، خو د دې موقعو څخه یې هم استفاده ونه کړه. هندوستان پر پاکستان حمله وکړه چې کشمیر ورڅخه ونیوه. افغانستان نه یوازې دا چې چپ پاتې شو، بلکې هندوستان ته یې خپل اعتراض وړاندې کړ چې د اټک څخه دېخوا بریدونه مه کوئ. هند بیا بله حمله وکړه، بنګلادیش یې ونیوه. افغانستان بیا چپ پاتې شو. دا هغه وختونه و چې پاکستاني پوځ د هند څخه پرله پسې ماتې خوړل. که په هماغه وخت کې افغان مشرانو پر پښتونخوا حمله کړې وای، پاکستان به پرته له مقاومت څخه دا سیمه پرېښې وای. بیا ورپسې روس راغی، غوښتل یې ځان تر سمندره ورسوي. افغانان پر ځای د دې چې لار ورکړي تعمیراتي او زراعتي او نظامي معاهدې ورسره وکړي او خپله خاوره بیرته د دوی په ملګرتیا ترلاسه کړي، مخ ته یې ودرېدل. جنګ یې ورسره شروع کړ. هماغه و چې هغه جنګ هم د پاکستان په ګټه تمام شو. خپل ټول نظام یې د لاسه ورکړ، خپلې ټولې شتمنۍ یې پاکستان ته ورحواله کړي دي. دې انځورونو کې تاسو وینئ چې کله ورته ګورم په زړه مې اور بلیږي. کیدای شي ستاسو وطن دوست افغانان هم دغه حال وي. اوس راځم د اوسنیو فرصتونو ته چې بیا مو د لاسه ورکړي. اوسنۍ موقع مو امریکا او ناټو وه چې راغله. د بده مرغه د دې موقع څخه مو بیا هم هیڅ ګټه وانخیسته، یعنی یو باور مو هم ورنه کړ. ستاسو سره ملګرتیا پاتې کیږي او تاسو به موږ ته او زموږ نظام ته دا او دا کارونه کوئ او زموږ د ګاونډۍ دښمنانو په خلاف په دغه مرستې راسره کوئ. په اولو وختو کې ناټو د پاکستان پر فوج څه ناڅه حملې هم وکړې، خو تر پاکستان د مخه حامد کرزي ورته ودرېده چې که تاسو پر پاکستان حمله وکړه زه د پاکستان پر څنګ درېږم. هماغه و چې د هغه وخته بعد امریکا او ناټو د پاکستان هیڅ مخنیوی ونه کړ، ولې چې بې باوره شو. اوس چې ولسمشر اشرف غني د ډېرو ستونزو سره افغانستان ته کارونه کوي، ډیمونه جوړوي، مکتبونه او پوهنتونونه جوړوي، پر پوځ، پولیس، کمانډو او هوایي ځواک باندې کار کوي، پر ځای د دې چې موږ یې ملاتړ وکړو، مخالفت ته مو دوام ورکړی او ښه پوهیږو چې دا مخالفت مو د پاکستان په ګټه دی. بدبختانه دا 50 کاله تباهي سره دومره عادت شوي یو چې اوس مو پرمختګ بیخي خوښ نه دی.